شروع کوم په نوم د لوی رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. دلته په دې حال کې موجود زموږ محترم زموږ مشر زموږ استاد افرصیاب خټک صاحب، زموږ د جنوبي پښتونخوا صدر احمد جان لالا، زموږ د سند صدر حاجی شیر مسعود، زموږ د پښتونخوا صوبایي صدره محترمه بشرا بیبي، زموږ د اسلام آباد صدر منصور خان، بیا زموږ د تیر شوي مرکزي ارګنایزینګ کمیټې کوم ممبران چې دلته موجود دي، ابراهیم خان، جمیله بیبي، هارون خان، او دلته زموږ د صوبایي کمیټو چې کوم خوشحال خان، صوبایي کمیټو چې کوم ممبران دي، او ورسره په دې حال کې چې څونه مشران او د ملي جمهوري غورځنګ ملګري دلته په دې حال کې موجود دي، زه د ټولو نه مخکې خو تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم، او بیا د ټول تنظیم په مثال د مرکزي کونسل هم زه یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې یو ځل بیا هغه اعتماد په مونږ او زمونږ سره چې دا کم نور ملګري نن منتخب شوي دي په هغه ټولو باندې وکړو. دا حقیقت دی چې په 4 کالو کې دا کم سیاسي مزل چې مونږ وکړو، ظاهرا خو به دا ښکاري او ډېرو ملګرو ته کېدای شي دا احساس هم ودرېږي چې زمونږ هغه ګروت له اوسه پوره هغه نه ده شوی چې کوم پکار و. خو ملګرو که مونږ په دې خبره لږ سوچ وکړو چې هر یو خودرو تحریک، هر یو خودرو سیاسي ګوند د هغې وده او د هغې پرمختګ هم په دغه انداز کېږي لکه څنګه چې د دې ګوند په دې تېرو 4 کالونو کې وشو. بیا دا یو نیچرل پروسس و چې کوم باندې مونږ تېرېدو د روټین پروسس نه و. په دې باندې څنګه زما نه مخکې هم ډېرو ملګرو ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې چې قدم په قدم هغه گزار د یو اړخ نه او د بل اړخ نه داسې سمت په پاتې نه وي په دې تېرو څه د پاسه 4 کالو کې چې په دې ګوند باندې گزار نه وي شوی. او گزار په دې انداز او په دې وجه پې کېدو چې دلته که سیاست دی، په سیاست کې مې وس سټسکو جوړه ده، او بیا ورسره د کومو خلکو په لاس کې چې د دې ملک اختیار دی، د پاکستان فوج، د پاکستان اسټبلشمنټ چې هر څه ورته ووایي، هغې هم یو سټسکو جوړه کړې ده، او داسې سټسکو ده چې هغې وایي چې دلته چې هر قسمه فیصلې کېږي هغه زموږ په خوښه باندې کېږي، هغه به زموږ په مرضۍ باندې کېږي، زموږ په طبیعت باندې به کېږي. اوس بیا د 2 مختلفو سمتونو نه چې دا ګزار په یو تحریک په یو سیاسي ګوند باندې کېږي، په هغې د ګزارونو په هغه طوفان کې بیا ته ځان ته لاره جوړوه، او بیا هغه لاره تر دې حده پورې رسوه چې 4 کاله پس د مونږ بیا نن لګیا یو خپله تنظیمینو کوو. نو مونږ زما په خیال په طور یو سیاسي ورکر زه خو کم از کم لکه څنګه چې احمد جان دا خبره وکړه چې په دې خبره مونږ مطمئن یو چې په دې 4 کالو کې د دومره ګزارونو باوجود مونږ په خپل لوخپو د خپل سیاست سره ولاړ یو. زما په خیال زموږ لپاره دا ډېر لوی انقلاب دی، ځکه چې سیاسي ګوندونو په هر هغه انداز گزار کړی دی. زه ډېر په تفصیل کې نه ځم چې کوم دې ته یو امکان جوړېدی شو، په کومه طریقه هم هغې کولی شوه چې زموږ خپې ووهي، زموږ لار ونیسي، نور خلک منې کړي چې زموږ سیاسي ملګرتیا وکړي، او هغه خلکو ته، هغه سیاسي ورکرانو ته
هغه دي په یو طریقه په بله طریقه اوبلایج کړي دي، خالي په دې شرط چې هغه زموږ سره په دې سیاسي مزل کې شریک نشي. بیا دغه شانتې د پاکستان ادارو دی هر قسم کوشش کړی دی چې ګراس روټ لیول پورې هغې زموږ د ملګرو په خپل پولیټیکل انجینیرنګ او په خپل انفلوئنس په خپل اثر رسوخ باندې هغه ملګري په یو انداز په بل انداز زموږ نه جدا کړي. نو په دغه شانتې حالاتو کې ملګرو زه بیا هم آفرین وایم په د ټولو ملګرو چې نن هم نه خالي په د خپل سیاست دلته په د میدان ولاړ دي بلکې د خپل سیاست سره ولاړ دي. د ټولو نه لویه د افتخار خبره دغه ده چې په د څلورو کالو کې زمونږ په سیاست کې ذره برابر فرق نه ده راغلی، زمونږ په سیاسي بیانیه کې ذره برابر مصلحت هم نه ده راغلی. کمپرومایز خو لا ډېره لرې خبره ده. نو ملګرو دغه استقامت د کومه مظاهره چې تاسو وکړه د دې استقامت په بنیاد مونږ دا خبره انشاءالله ښه په دعوې سره کولی شو چې زمونږ مخه په هغه وخت کې خلکو ونه نیوله چې دا ګوند بیخي یو نوی ګوند نو چې دا دومره سفر مونږ وکړو دا دې نه پس د خدای په فضل سره راتلونکي وخت کې به حالات د دې نه ډېر زیات بدلي. د دې ګوند حیثیت، د دې ګوند حجم، د دې ګوند قوت او د دې ګوند طاقت به انشاءالله د دې نه ډېر زیات زوروري. ځکه چې حکم طوفانونو مقابله مونږ په شروعاتو کې وه هغه مونږ کړې ده او په راتلونکي وختو کې مونږ سره دومره تجربه شوې ده چې که دا هر قسمه حالات مخې ته راشي مونږ به بیا خپل سفر هم کوو او د خدای په فضل سره به ګوند به خپله لار هم جوړوي او د کام ته به یو لار هم ښایي، د کام ته به یو لار هم ښایي. داسې نه شي کېدی چې زه خالي راپاسم او دا ووایم چې دا هم غلط دی، دا هم غلط دی او دا هم غلط دی او زه ولې ټیک یم د دې ماته هم پته نشته. دا هم څه طریقه نه ده. مونږ خپل پروګرام هم ورکړی دی کام ته او دا کیسې لا نوې شروع. دا نن سبا چې افغانستان سقوط شو بیا د افغانستان د سقوط نه پس پښتونخوا سقوط شوه. دا وطن لا نه و سقوط شوی چې مونږ به د کام ته وی چې دا د پاکستان فوج لګیا دی د جنګ یو بله ټیکه اخلي او په دې جنګ کې به ستا ځوانان برتې کوي امتا به پرې وجني او زمونږ د بقا واحده لار دغه ده چې مونږ به من حیث القوم د جنګ نه کرکه کوو، د تشدد نه به کرکه کوو او هر یو سوچ، هر یو فکر، هر یو سیاسي قوت، هر یو چې هر یو نوم هر یو قوت دی هغه که د جنګ په سوچ فکر راځي زما د خاورې ته زما د وطن ته نو مونږ به حیثیت ګوند او بیا د قام ته مونږ دا تبلیغ کړی دی چې په حیثیت قام به مونږ د هغه خلکو مخنیوی کوو. دا د سامراج او دلته د سامراج چې کوم غلامان دي دا د هغې کارندې دي، دا د هغې ټیکهداران دي، دا د قام په تاوان دي، د قام په ګټه نه دي، د دې مخنیوی پکار دی. او ملګرو بیا مونږ ولیدل چې په کوم انداز افغانستان سقوط شو او افغانستان د طالبانو ته حواله کړو او بیا چې د طالبانو دلته واپس آبادولو دپاره یو پیشو نولی دي په داسې انداز وګډوله چې مونږ خو د خلکو سره مذاکرات کوو او دا به یو پرامن ژوند دلته تېروي نو مونږ د سیاسي خلکو نه رای اخلو، د دې نه اپروول اخلو. بدقسمتي دغه وه چې څوک هم زمونږ په د خاوره پړ نه دی. زه ډېر په تفصیل کې نه ځم خو په هغه وخت کې ډېر داسې قوتونه هم وو چې د دې کام نمایندګي دعوه کوي یا د کامپاله سیاست دعوهګیر دي. هغه خلک هم په دې خبره باندې خاموش پاتې شو او واحد که مخالفت وکړو هغه ملي جمهوري غورځنګ و. ځکه چې مونږ دا هر څه په خپلو سترګو لیدل چې دا یو سټیپ وشو په دویم قدم کې به دې دا کار کوي
په درېیم سټیپ کې به دې دا کار کوي او اخر کې دا خبره دې ته نن چې کوم ځای ته راورسوله نو تاسو یې وینئ چې پښتونخوا یې د خلکو ته حواله کړې ده. اوس نن دلیل څه پیش کوي؟ دلیل دا پیش کوي لاړ شي په افغانستان کې حمله وکړي او په اسپتال بمبار وکړي، په یونیورسټۍ بمبار وکړي او وایي چې مطلب دلته نه موږ سره دهشتګردي کېږي. وروره په د حیدرآباد کې چې دا خلک ګرځي دا د کوم ځای نه راغلل؟ دا بنو کرکو وزیرستان او ټانک او ډیخان والا کې مروت چې نیولی دی دا د کوم ځای نه راغلل؟ پرون مې هم دا خبره به یو په اردو کې ځکه وکړم چې هغه بیان پرون د پاکستان وزیر دفاع ورکړی دی. मैं ख्याल कि हमें वीर तपोसु की कि आप लोगों ने सपोर्ट किया था अफगान तालिबान को, नो आप फिर गिला किस चीज का कर रहे हैं? देखो तो वही हमारी इन्वेस्टमेंट गलत थी. साथ अखबल सोच फिक्र मुताबिक, आपके सोच फिक्र के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक थी. आपकी सोच अभी भी नहीं बदली. जब आप ये इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रहे थे तो जो इन्वेस्टमेंट आप अफगानिस्तान में कर रहे थे उनके शागिर्द यहां भी उस वक्त भी उन्होंने कत्ल-ओ-गात का बाजार गर्म किया हुआ था. तो ये तो फिर आप खुद, हम तो इससे पहले दिन से क्लियर है कि ये जो प्रोजेक्ट तालिबान है ये पाकिस्तानी रियासत का प्रोजेक्ट है. नुमना मुस्फरक शवेद सलगडेरा इशारा मशर से कलंदर मोहम्मद साहब यो नظم دلته ویلو په هغه کې اشاره وکړه چې دلته څوک راغلي دي او څوک په دې وطن باندې تر شوي دي. ته خو بیا کار مخکې راغلی او اوس هم په خیر او په خیرات باندې ژوند تېری. په خیرات باندې تاسو ځان ژوندی ساتلی دی. د کرۍ او په ټکېدار باندې په پیسې ته خپل ځان ژوندی ساتلی دی. ته چې د یو جنګ ټکه واخلی د بل جنګ ټکه واخلی ستا به څه قوت دي؟ ستا به څه زور وي؟ او بل د دې سره سره دا په دنیا کې چې سره روان دي. دلته ذکر وشو چې د پاکستان آئین معطل دی. پاکستان آئین بالکل معطل دی. دلته اوس په دې راتلونکي وخت کې موږ دا وینو چې خبره بیخي وارلډیزم طرف ته روان ده، انارکۍ طرف ته روان ده. بیا به هر سړی وایي چې بس زما سره لس شپږ شله ټوپکماران دي، بس زه د خپل علاقې زه چې څونه لکه ما نیوې شوه بس دا زما سره ده. بل به ځان له په خپله پاسي، بل به ځان له بیا په خپله پاسي، ځکه چې ریاست لاس ډیلیبریټلي اوچت کړي دي او هغه غواړي چې په دې خطه کې انارکي راشي. دا خلک یو بل ووژني او د دې سره سره بین الاقوامي طور چې کوم هغه انټرنیشنل ورلډ آرډر دی هغه هم مات دی. لکه د دې خبرې اړو څه سود زیان نشته چې یو ملک راپاسي په بل ملک باندې بمبار شروع کړي. دا په د غزه کې څه وشو؟ اسرائیل راپاسېدو بمبار کوي او هغه قوتونه چې ځان ته د انساني حقوقو د تحفظ ډېر چمپینز وایي هغه په خاموشه خو نه بلکې الټا د هغې ملګرتیا کوله. بیا راغلل دا د په ایران باندې برید وکړو. ایران راغی مخکې بریدونه وکړل. بیا هلته نه مطلب د ټوله دنیا لګیا ده د یو بل سره په جنګ ده. بین الاقوامي طور هم داسې یو آرډر پاتې نه دی چې دا ټول نظام د ټوله دنیا چې کومه ده دا په یو سانچه او په یو قانون او په یو قاعده کې سمباله وساتي. اوس په دغه شانتې ماحول کې قانونو ته موقع پیدا کیږي، اپورچونیټیز ملاویږي قومونو ته. ځکه چې دا دونه په لویه پیمانه چې جنګونه کیږي نو کیدای شي داسې مرحله هم راشي چې هر سړی د خپل سر تحفظ غواړي. نو د دې موقع نه فایده مونږ له اخلو چې کم از کم زه په خپله خو په خبره کلیر یم چې زه به طور یو سیاسي کارکون یا به طور یو سیاسي لیډر په خبره مې سر نه خلاص. نو زه به د خپل قام ته لار څه وښیم او بیا به هغه ګټه څه پیدا کړم دته او دغه چانسونه قومونو ته چېرته په سلو کالو کې یو ځل نه میراوي.
نو یو کوشش په زمونږ دای دلته مخکې بیان وشو چې مونږ ډېر کوشش کړی دی د دې کمپالا او سیاسي ګوندونه د بونو جرګې هم دلته ذکر وشو هغې نه پس مونږ په مختلفو وختونو کې ډېر زیات کوشش کړی دی چې یو ناسته وشي په یو دوو په درو په څلورو ټکو باندې یو الاینس جوړ شي څه حده پوره زمونږ مزل یو دوه ځله هم شو خو دا زمونږ کانفرنس نه پس به مونږ بیا په هغې باندې خپل مزل بیا یو ځل شروع کوو او دا د امن او د اتفاق دا جولای چې کومه ده دا به په ټول پښتونخوا وطن کې او به د دې سوال سره مونږ هر چاته ځو چې دا د بقا خبره ده او بیا په راتلونکي وخت کې د دې کام د مستقبل فیصله چې باید کوو باید مونږ کم از کم په یو خوله دا استعماري سوچ د دې نه مونږ دونه په اسانه ځان نشو خلاصولی دا د عالمي استعمار په ملګرتیا دلته دومره کرونده کړې ده دا تیر څه د پاسه اویا کاله ده کله ده چې د پاکستان جوړ دی نو د هغې انویسټمنټ په بدله کې یو دومره قوي قوت او تنظیم جوړول دا یو ګوند لپاره هم په یوازې سر په دې وخت کې ممکنه نه ده چې ګوندونه الرډي تنظیمونه الرډي دونه کمزوري شوي دي نو دا کار د دې کنونشن نه پس مونږ به دا خبره مخ په وړاندې بوځو نور د وزیرستان په دې کیسه همدغه یو پیټرن دی په اختر کې په شوا کې حالات خراب کړل بیا خلک دې ته مجبور کړي چې کور پرېږدي اوس یې په د تخیل تحصیل کې حالات هم په خپله خراب کړي لار هم دې ورکړي چې هغه بیا په کورونو په کلو نه نوځي بیا د ډرون شروع کړي کوادکاپټر شروع کړي په کورونو باندې عام خلک پکې وژني او بیا چې حالات ډېر خراب شي بیا ورته وایي چې تاسو دا کورونه خالي کړئ دا علاقه تاسو خالي کړئ حقیقت دا دی چې د دې کیسې د ختمولو د دې هېڅ اراده نشته دا پروجیکټ دا د پښتنو د تذلیل لپاره شروع کړی دا د پښتنو د شناخت ورکولو لپاره شروع کړی دی د دې نه علاوه او د دنیا پکې خپل څه سټریټیجیک ګټه هم وي هغې ته په خپل وخت کې دا ټوپکماران د هغې په کار راځي نو څنګه چې پرون په افغانستان کې د روس خلاف جنګولي وو دغه شان د سبا کېدی شي د یو بل ملک خلاف دا خلک د چین خلاف یا د بل چا خلاف وجنګوي هغې ته خپل ضرورت دی خو دا یو ریډي میډ پروډکټ دا هر وخت دې سره موجود دی په دنیا کې چې کوم ځای کې هر وخت ضرورت پېښېږي دې ته تیار دي چې بس مونږ دلته نه خلک لګو دا څو ورځې مخکې زمونږ په کلي په درپخیلو باندې برید وشو هغه هم یو داسې عمل چې څه ډېر موندې نه دا خلک دا لګیا وو دي خپل کوشش کوو خو کلي یې مخنیوی کوو او خبره بیا تر دې حده پورې راورسېدله چې زمونږ یو ډېر پیاوړی ملګری ملک سیف الله پکې شهید کړو او بیا د هغې پر رد عمل کې به خلک راپاڅېدل هغې چې څه وکړل زما په خیال په د ریاست کې که څه لږ هم ډېر معمولي د شرم بسرې هم پاتې وې زما په خیال هغه د درپخیلو واقعه د دې دپاره انف وه خو نه دی دا ریاست د شرم بیخي هغه آخري حدونو ته رسېدلی دی نو په دغه شانتې حالاتو کې بیا د یو سیاسي ورکر ذمهواري نور هم زیاتېږي په عام ولس باندې هم دا ذمهواري لږ نور هم زیاتېږي چې لږ نور هم زیات مونږ د احتیاط نه کار واخلو او په داسې انداز د خپل ژوند تیر کړو چې د دې پالیسو ښکار هم نه شو د خپل کام هم بچ کړو او راتلونکي نسل ته یو سمه لاره هم وښایو نو دا سفر به جاري مونږ په د تېرو څلورو کالونو کې په کوم انداز چې د ګوند بنیاد کېښودو او بیا د سفر روانو مونږ د خپل د ځوانانو د سټوډنټانو تنظیم د نیشنل سټوډنټ مومنټ او هغه نرسري هغه مونږ ته اوس خپل کیډر راکوي لګیا مونږ به په راتلونکي وختونو کې د وکیلانو تنظیم د نیشنل لایر مومنټ دغه شان د ډاکټرانو تنظیم او نور هم د ژوند د هرې شعبې سره تړلې چې څونه هم پروفیشنز دي په هغه کې به خپل تنظیمونه جوړوو او د خپل تنظیم
د ودې دپاره به هم خپل کردار په هر صورت په مغه حوصله او په مغه استقامت او انشاءالله دا ډډګرنه در کوو چې لکه په تېر وختونو کې د هر قسم کیسو هر قسم سختو هر قسم ګزارونو او د ټوپکو د راکنټر لانچرو ګولو مونږ د خپل دریځ د پشا نه کړو انشاءالله په راتلونکي وخت کې به مو نه پشا کوي ډېره مهرباني الله مو خوشحاله او آباد ساته